زه محترم صرف دعا کې دې تاسو په وړاندې ذکر کوم. نن یو فتنه راچوته شوې ده، هغوی د قرآن آیاتونه راغلي د احادیثو سره ټکراو راولي، احادیث د پیغمبر رالی د قرآن سره ټکراو راولي. مونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند نظریه دا ده، زمونږ عقیده دا ده، مونږ وایو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دا قرآن د پاره تفسیر دی، نه خو احادیث د قرآن نه خلاف دی او نه قرآن د حدیثو نه خلاف دی، نه خو قرآن د حدیثو نه خلاف دی او نه حدیث د قرآن نه. جواب برا کوي جی، تاسو کې جواب نه راکوي بیا به زم بس کوم. نن دې دور کې یو ډله راپورته شو، هغه د قرآن مجید د آیاتونو د هغه مفهوم نه انکار وکړو، د هغه مطلب نه انکار وکړو کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه بیان کړو، کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردانو بیان کړو. تاسو وایي مثال څه دی؟ زویم هم مثالونه ډیر دي، زه یو مثال تاسو په وړاندې کېدم. قرآن مجید کې رب العالمین فرمایل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کله چې قرآن لوستل کېږي تاسو غوږ کېدوئ، فاستمعوا له متوجه شئ، نه دا معنی نه تاسو واورئ. کله ذهن کې اشکال راشي الله کې کله امام په زور وي بیا به واورم، که کله امام په زور نه وي الله بیا سوکم. الله رب العزت دا نه فرمای تاسو واورئ، رب العالمین فرمای فاستمعوا له، غوږ کېدوئ متوجه شئ هغې ته. کله به تاسو راغلی جمعات ته، دلته خطیب صاحب خطبه وایي، بجلی لاړه بهر نوجوانان ناست خپلو کې خبرې کوي، اجي صاحب ورسې راغی ورته وایي نوجوانانو خاموش شئ، نوجوانانو غوږ کېدوئ. امام خطیب خطبه وایي تاسو غوږ ولې نه ایږدئ، تاسو متوجه کېږئ ولې نه؟ دې کله جواب دا نه ورکوي اجي صاحب مونږ اورو نه نو غوږ څه ته کېدو، نه نه اورېدل جدا سیز دی، غوږ ایښودل او متوجه کېدل جدا سیز دی. رب العالمین فرمایي فاستمعوا له، که تاسو اورئ که نه اورئ غوږ کېدوئ متوجه شئ. ذهن کې بیا مشکال راتلی شو، الله کې کله امام په زور وایي بیا به غوږ کېدو، که کله امام په زور نه وایي بیا څه وکړو؟ رب العالمین بل ارشاد فرمایو، بل لفظ راغې دپاره راوړو وانصتو، خاموش شئ، وانصتو خاموش شئ. امام بخاری رحم الله بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 سلورم صفحہ کی امام بخاری فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به. د دې لاندې امام بخاری فرمائی جب خوځول یا شونډه خوځول، جب له حرکت ورکول یا شونډو له حرکت ورکول دا انسات نه خلاف ده. او محترمو تمام لغات چوت کا صاحب د سرح فرمائی الانصات مانا دا خاموش بودن. امام نووی رحم الله فرمائی الانصات السکوت، انصات مانا دا خاموش کېدل، انصات مانا دا خاموش کېدل. مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تاسو کو د دې آیات مطلب سره، دا آیات د سبب بارکه نازل شوه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما، عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ د صحابه شاګردان مشهور تابعین مفسرین دغه رنګ امام احمد بن حنبل رحم الله دې ټولو فرمایل ول دا آیات د منځب فرض منځب بارکه نازل شوه دی. الله رب العزت مقتدیانو ته وای چې کله امام قرات کوي تاسو خاموش شئ غوږ کېدوئ، د فرض منځب بارکه نازل شوه دی. بلکې امام احمد بن حنبل رحم الله خو دومره پوری لیکلی دي اجمع الناس علی انها نزلت فی الصلاه. امام احمد رحم الله فرمای مسلمانانو اجماع کړی د پدې خبره باندې چې دا آیات د منځب مبارک نازل شوه دی، دا آیات د سب مبارک نازل شوه دی. ما ته ګورئ جی وخم کم دی که تاسو مخ وادي خو توجه نه نو به زم خباب هم توجه نه خبره بورانی ټیم کم دی ان شاء الله مختصر وخت کې ز خپل خبره پر کوم ان شاء الله. نن محترمو نن مارکیټ ته چې د عقیدې نظریه کم دشمن راغله دی، زما استا علاقې ته چې پاکیدې باندې کم حمله کوون کې راغله دی، دی به همیشه ستا خواته راځي، ستا په ذهن کې به شکوک او شبهات درغورځي، ستا په ذهن کې به وسوسې درغورځي. مثال په تور ما د قرآن مجید آیات وایو، د دې مقابله کې به تعالی راځي، د دې مفهوم نه به انکار کوي، انکار به ولي کوي، د انکار عذر به درته څه بیانوي، تا ته به وایي چې دا د یو حدیث نه خلاف دی. الکه کم حدیث نه خلاف دی؟ و امام بخاری حدیث نقل کوي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بغیر سورہ فاتحه نه مونږ نه کیږي. او ما عرض کو نن خود شکوک او شبهات په بنیاد باندې ستا عقیده نظریه تبا کوي، ستا عمل تبا کوي، ستا خواله برازي ستا په شکوک او شبهات کې ورځي. تعالی براشي کاکا مونږ دی وکړو، ها جی ما خو مونږ وکړو، امام پسې سورہ فاتحه ویلا، نه نه ما خو سورہ فاتحه امام پسې نه دی ویلي. تا ته وای خ کاکا د دین دا معلومیږي چې ستان نظریه ده چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي. ضرب تا پسې کاغذ راوالی، ضرب ستا سره خبره شروع کی، لاړ شخپل مولوی صاحب ته وایا چې یو حدیث دې سره راوړل چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي، 15 لک روپۍ انعام دی. زدر ته پیسې کستا مولوی صاحب تا ته حدیث ونه خودو، بیا مال راشه ز پیسې سبیل الله د الله د رضا لپاره درته حدیث کم چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ نه کیږي. به کله مونږ پسې زمونږ خلک راشي مولوی صاحب یو حدیث دې سه وخای چې بغیر سورہ فاتحه نه مونږ کیږي. مونږ وایو مسله زمونږ نه د نو حدیث د کم ځای نه راوړو، مسله زمونږ نه د نو حدیثو
د کم ځای نه راوړو. دا یاد ساتئ زمونږ احناف قطن دا مسلک نه دی، دا غلط فهمي ده. مونږ وایو کوم خلکو چې ذهن کې دا خبره اچولې ده چې د احناف په نسبت بغیر د سورې فاتحه نه مونږ کیږي، زموږ دا غلط فهمي شکار دی. زمونږ د احناف په نسبت باندې سورې فاتحه په مانځ کې ویل واجب دي، سورې فاتحه په مانځ کې ویل واجب دي، بغیر د دې نه مونږ فاسد دي. ها اختلاف په دې خبره کې نه وو چې بغیر د سورې فاتحه نه مونږ کیږي که نه کیږي، دا خو اتفاقی خبره وا. اختلاف په یو بل خبره کې وو، اختلاف والا خبره دستانه پټکړه. اختلاف په دې کې وو چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی کیږي که نه کافی کیږي، د هغه اختلاف والا خبره پټکړه، غیر اختلافي مسله رامخ کې کړه. زم د دې خو مثال دي سره تاسو د جمعې مونږ کو یو کس بهر تاسو ته ولاړ له وابي ولاړ له غیر مقلد ولاړ له عثماني ولاړ له جماعت المفسدين والا ولاړ له بهر ته لاس نه ونی تا ته وی کاکا جمعې مونږ دی وکړو تورته ها د جمعې مونږ کو مې وکړو کاکا لګه غونته ماتره جمعې خطبه واوروا یره مال خو د جمعې خطبه ناراضي خ کاکا ستاسو نظریه دا ستاسو مسله دار چې بغیر د خطبه نه جمعې مونږ کیږي. الان کې زګر ته حدیث خیم امام بیهقی حدیث نقل کړي لا جمعه الا بخطبه، بغیر د خطبه نه د جمعې مونږ نه کیږي. ویلاړ شه مونږ سره ته دی وایا چې یو حدیث راوړي چې بغیر د خطبه نه د جمعې مونږ کیږي 15 لک روپۍ انعام ستا. ها کله ستاسو مولوی صاحب دې حدیث ونه خودو بیا ما په راشه فی سبیل الله د الله د رضا د پاره درته زه حدیث خیم چې بغیر خطبه نه جمعه، بغیر خطبه نه جمعه زم دې مرګري ته په شکوک په غلط فهمۍ کې مبتلا کړي، ته په دوکه کې وګرځولې. ځکه اختلاف خو پدې کې نه و چې بغیر خطبه نه د جمعې مونږ کیږي کنه کیږي، دا خو اتفاقی مسله وا. اختلاف والا مسله دا وا چې یو خطیب خطبه پوره مقتدیانو د پاره کافی دک نه ده. زمونږ د اهل سنت والجماعت موقف او نظریه دا وا چې یو خطیب خطبه پوره محله والو د پاره کافی ده. زمونږ نظریه دا وا څنګه چې یو مؤذن اذان د پوره محله والو د پاره کافی ده، څنګه چې یو خطیب خطبه ټوله محله والو د پاره کافی ده، څنګه چې یو امام ستر د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. دغه څه مونږ وایو د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. مسله زمونږ واخله به اعتراض په مونږ کې دلایل به مونږ درکو. زمونږ نظریه دا ده د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. زم په دې دلیل وغواړه د دلایل انبار بدر تو لګو. زما شیخ امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر سے نور الله مرقده خپل کتاب احسن الکلام کې لیکي و من کان له امام حدیث نقل کوي من کان له امام فقرات الامام له قرات د چاره پاره چې امامي اغه له ځان له قرات کولو ضرورت نشته، امام قرات د ټولو مقتدیانو د پاره کافی ده. امام اهل سنت فرمای په سلويخ سندونو سره دا حدیث ماته ملاو شوی دی، په سلويخ سندونو سره دا حدیث صرف ماته ملا او د آیات ساتي. محترمو مونږ احناف نن تاسو په شکوک او شبهاتو کې ونه غورځي. مونږ احناف الحمدلله د دلایل په غرونو ولاړیو، زمونږ لاندې د دلایل غرونه دي، مونږ د شګو په ډیری نه ولاړ. چرته تاسو دوکنه کې تر احناف یو مفتابه معمول به مسله راوړه زمونږ مخې لراشه د خپل علماو خواله راشه د امام ابو حنیفه رحم الله د دلایل تپوس وکا مخالف بتا په دوکه کې اچي د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب په رکار بتا د دلایل درخي، مخالف بتا په شکوک او شبهات کې وخت کوي. د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد بتا ته قران وای، تا ته په دلیل کې احادیث وای، تا ته په دلیل کې اجماع الامت وای، تا ته په دلیل کې امام ابو حنیفه رحم الله اجتهاد وای. ان شاء الله زم ها یو ځل خو تاسو ټرای وکړئ، تاسو ته څوک حدیث وکړي بیا خپل علماء نه تحقیق هم نشته، بس د اغه زینه تاسو لاړ شي یره والله حدیث سره تخول او ابل به شروع کو. نه محترمو دا طریقه غلطه را. زم ته په کومه مسله باندې راشه زمونږ د احنافو الحمدلله مونږ د دلایل انبار لرو. مثال په تور ما مسله رسکلا امام پسې سورې فاتحه مونږ بغیر نه د سورې فاتحه نه بغیر د مقتدی مونږ په امام پسې کیږي کنه کیږي. زه دلایل پاغي باندې یو لوی جهان لرم خو ها دلایل نه ذکر کوم، صرف درې سلور نقطې تاسو په وړاندې ویم. تاسو نظر وکړئ، سوچ وکړئ د معراج شپه ده امام څوک دی؟ امام څوک دی؟ نبی علیہ السلام امام الانبیاء امام دے. شاته مقتدیان څوک ولاړ دي؟ څوک ولاړ دي؟ انبیاء ولاړ دي. نسائی شریف جلد نمبر 115 کلاو کا 145 کلاو کا الته حدیث راځي، حدیث قدسی دے. الله فرمای سورہ فاتحه هغه سورت ده چې دا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شوی، د نبی علیہ السلام نه علاوه یو نبی ته نه ده ملاو شوی. د معراج په نبی علیہ السلام امامو باقی انبیاء مقتدیانو چې کله سورہ فاتحه پاوی نازل نه ده یاد ورته یاد و نازل شوی نه د یاد رقم زینه و. ما وی زما سوال دار اے نبی علیہ السلام دی انبیاء ته ویل دي چې اے د انبیاء جماعت اول سورہ فاتحه زده کوي، زکه چې په ما پسې ودرېږي تاسو خو جماعت تابع شوي، تاسو خو به جماعت اقتدا کوي او مقتدیان در امام تابع د امام مقتدیان د امام اقتدا کوي.
لګ ودرېږي سورې فاتحه زده کوي ځکه چې زما په شریعت کې بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي. لګ ودرېږي سورې فاتحه زده کوي ځکه زما په شریعت کې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو د لپاره نه کافي کیږي. نبی علیہ السلام دا ویل دي، نبی علیہ السلام ویل دي. زم د انبیاو مونږ وشو کوونه شو، د انبیاو مونږ وشو زمونږ د احناف ولی نه کیږي چې زمونږ د احناف ته مونږ ته باطل ویل اول د انبیاو په مونږ د ابطال حکم ولګو زمونږ په مونږ ورسته ولګي. زم ها نبی علیہ السلام د ژوند اخري مونږ دی د دوه صحابه په وګوي لاسونه راچولي جمعات ته راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېدو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسته شو. روایتو کې راځي د قرات اکثر حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوسترا واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام قرات شروع کو من حيث د اغزنا شرط چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسیدل. د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری اولنې اخیری منځ د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری منځ اولنې رکعت بغیر د سورې فاتحه نشو. ما وی اول حکم په امام الانبیاء ولګو چې د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری منځ باطل له په موږ احناف ورسته ولګي. زم احادیث ګندی اغه ته نظم امام بخاری حدیث نقل کړي. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي انه انتهى الى الصف، د سب تر ورسېدو په منډه باندې جمعات کې راغی. نبی علیہ السلام پر رکوع کې، ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د سب نه معمولی رسته ودرېدو. نبی علیہ السلام چې کله سلام وګرځاو فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته دا واقعي ذکر شو د الله رسول تاسو پر رکوع کې وای ابو بکر رامنډ کړه هغه ودرېدو تاسو سره رکوع کې شریک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا نه وای چې زما په شریعت کې بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي، زما په شریعت کې یو امام قرات د مقتدیانو د لپاره نه کافي کیږي. ابو بکر لاړ شو واپس مونږ وکا نه نبی علیہ السلام ور لملاړه وای. نبی علیہ السلام شاباش ور کوي ورته وای زادک الله حرسا، الله دې استاهرس نورم زیات کې ولا تعود آئنده دې سمکو. زم ها ابطال حکم ولګوا. بہرحال محترم السلام زم امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمای قرآن د حاکمیت د پاره راغله دی، د په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلې. قرآن په هر میدان کې حاکمی، قرآن د حاکمیت تقاضا کوي. امام اعظم رحم الله فرمای مخکې چې ولاړ دا امام دی، شات دا حاکم دی، شات چې ولاړ دا محکوم دی. د دیو جن قرآن حاکم له اجازه ورکو تر قرآن تلاوت وک محکوم له اجازه ورنکو. زم ها لگ صحابو ته احادیث په دې باب کې دومره ګڼي انسان کې وګوري د انسان عقل حیران شي. او ها تپ منسوخ روایتو باندې تپ منسوخ عمل باندې وراړي، تپ دوکه باندې اخلي، ستانه اصلي نوٹ اخلي، دیسی نوٹ درکې. زم د صحابو فتوی لګي ګوره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی او یو کس په امام پسې ولاړ دی او د قرات کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عجیب جواب ورکو ول که زما وسو رسیدو لقلات السنتهم، جواب د یخن د زیلون رو بسم. عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی تپوس کې کس په امام پسې ولاړ دی قرات کوي. عمر فاروق رضی الله فرمایي مولا افاه ترابن، زما زړه غواړي چې خله د خاورونه ډک کړي شي. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کس راغی هغه ورله جواب ورکو فلا صلات له منځ نه کیږي. علی رضی الله تعالی عنہ کس راغی، علی رضی الله تعالی جواب ورکو قد اخطا الفطره، دی انسان نه سنت طریقه خطا شو. ها تاسو ذهن کې برازي بیا دا هغه حدیث څه مطلب دی؟ زم دا هغه حدیث مطلب هغه کوم چې نبی علیہ السلام صحابه بیان کړل دي. زم ها موطا امام مالک سپا اتش په تکلاو کا جابر ابن عبد الله رضی الله فرمای دا حدیث په بار د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. زم موطا امام مالک شپږ په ته صفه کلاو کا 66 صفه کلاو کا. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای دا حدیث په بار د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. زم ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفه 126 د حقانی چاپ کلاو کا. سفیان ابن عیینہ رحم الله د صحابه شاګرد د دې حدیث نقل کوونکې هغه فرمای اذا احذا لمن يصلي وحده، دا حدیث په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. زم ترمذی شریف کلاو کا صفحه 134 جلد نمبر 1 کلاو کا. امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای اذا كان وحده، دا حدیث په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. ماوی د حدیث هغه مطلب دی کوم چې د نبی علیہ السلام صحابه بیان کړل. بهرحال محترم او عرض میکو یو ډلر اپاسره د هغه د قران د هغه آیاتونو د مفهوم نه انکار وکړو، بانو عذر سره جوړ کو ویل یاره د احادیثو نه خلاف دي. بل ډلر اپاسره د احادیثو نه انکار وکړو ولی د قران نه خلاف ده. وخت نشته کریمه په باغی باندې مثالونه ویلې وي. بهرحال محترم قرآن مجید زمونږ د دې په باره کې درېمه نظریه دا و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دار قرآن مجید د پاره تفسیر دی، قرآن مجید د پاره تفسیر دی. او محترم اخیری عقیده نظریه ذکر کو مونږ وایو قرآن مجید دا پورا منل ایمان دی. قرآن مجید پورا منل ایمان دی.
قرآن بازی حصہ منل د بازی نه انکار کول دا ایمان نه دی، د قرآن نه انکار دی. د احادیث بازی حصہ منل د بازی نه انکار کول دا ایمان نه دی، دا انکار دی. تاسو بوای نن یو ډلې زمونږ سره جګړه شروع کړه، دا د وابیت په نوم رااله، دا د غیر مقلدیت په نوم باندې رااله، دا د جماعت المسلمین په نوم باندې رااله، دا د عثمانیانو په نوم باندې رااله. نن زما استاد ذهن کې شکوک شبهات ورزول، ویل مونږ احناف تاسو ته وایو، تاسو ته مونږ احناف وایو، مونږ احناف تاسو ته وایو قرآن او حدیث ومنئ، تاسو مونږ فقه طرف ترا بلئ، مونږ وایو الله او رسول ومنئ، تاسو امام طرف ترا بلئ. مونږ وایو نه نه والله لازم اختلاف زما په دې خبره کې نشته، دا یو وسیع موضوع ده. کله په دې باندې الله وخراولي ګنټه دوه خبره وشي، په دې باندې ذهن ورسیږي. نن خو زمونږ د عوامو ذهنونه د دغه وجه نه جوړ نه دي، د دې وجه نه اکثر نوجوان را غیر مقلدینو قبضه کړه. برال محترم معرض کو زمونږ جګړه په دې باندې نه ده چې قرآن حدیث پوره قرآن حدیث منل پکار دي کې ردی په مقابله کې یو بل چیز مونږ خو کلاو وایو، مونږ علماء دیوبند اعلان دی، مونږ وایو د قرآن په مقابله کې، د پیغمبر د احادیث په مقابله کې، د الله او رسول په مقابله کې یو انسان بل چیز منی دا کافر دی، اسلام نه خارج دی. ها زمونږ اختلاف پس کېره، زمونږ جګړه پس کېره. نن خو اختلافي نقطه خلکو ستانه پټکړه، زه کله عام بیانوم، ما یو زنه مسل زګونو کې ویلا، زه کلاو وېما، زه ها زمونږ اختلاف دغه خلکو سره د دې مونږ وایو قرآن حدیث پوره ومنئ، دی وای ناقص ومنئ. مونږ وایو قرآن حدیث پوره ومنئ، دی وای ناقص ومنئ. تبه هغه څنګه زم مسله ذهن کې کېدوا، مسله ذهن کې کېدوا چې ستا ذهن ته خبره راشي. زویما قرآن مجید مونږ د پاره د شریعت اصول سلور راکړي، د مسلې د حل کولو د پاره بنیادی اصول څو راکړي. اول نمبر قرآن مجید، دویم نمبر سنت رسول، دریم نمبر اجماع امت، سلورم نمبر قیاس شرعي. اول نمبر، دویم نمبر سنت، دریم نمبر اجماع، سلورم نمبر قیاس. هو قیاس مجتهد کولای شي، هر څوک نشي کولای. د قرآن اعلان دی اطیع الله کتاب الله، د قرآن اعلان دی اطیع الرسول سنت رسول، د قرآن اعلان دی اولی الامر منکم اجماع امت، د قرآن اعلان دی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول الی اخره قیاس شرعی. د قرآن اعلان دے اطیع اللہ کتاب اللہ، د قرآن اعلان دے فتبعون سنت رسول، د قرآن اعلان دے ومن یشاقق الرسول الی آخره اجماع امت، د قرآن اعلان دے فاتبروا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی الاعتبار هو القیاس. قرآن وی اصول سودی، قرآن وی اصول سودی. یو سړی مقابله کې را پاسېدو، دی وایي زه دوه منم دوه نه منم. اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن ویل اصول سو دي سلور، دی وایي دوه منم دوه نه منم. دا په قرآن ایمان شو که انکار شو؟ ایمان شو که انکار شو؟ یو سړی را پاسي، حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اصول سو دي سلور واړه اصول احادیثو کې ثابت دي. هم وکنشتي تفصیل په نه کومه، احادیث وی اصول سو دي سلور، دی وی دوه منم د دوه نه منم. دا په حدیثو نه انکار شو که ایمان شو؟ ایمان شو که انکار شو؟ زم زما جګړه خو په دې خبره باندې را نن خو تاسو خلک غلط فهمۍ کې مبتلا کړئ. ما واحد غړي په خبر کې، واحد غړي کې زما کال دوه مخ کې پروګرام وشو، ما الته په درې موضوعاتو باندې طلاق، تراوی او په تقلید باندې خبره وکړه. ما پسې تقلید نه قرات خلف الامام باندې، ما پسې ناظم راغی د علاقې، مونږ نه سوچېس کو دې په ما پسې ال تراغه، ما ته وای الته ما پسې وابیان راغلي دي، هغه وای چې دې به زمونږ سره مناظره ته کېنه. ما ورته راي ولا به شک سره غلم چې بلاړ شم به برست دیو پروپاګاندا کوي بچو تختیر وسره ولا. ناظم صاحب زما مخې لرا وستو، کله چې ما ته کېنو ما ورته مرګري مناظره کول غواړي، ویل ها مناظره کول غواړم. ما ورته وسه کې ویل نه وسه نه کوم چې تحریر به ولي کو وخت بکیدو بیا به وکړو. ما ورته ملګری په سموزوي کې د ما ته په کتاب بیان وکړو. ما ورته ما په طلاق ثلاثه خبره وکړه په دې کې وای نه، مې په تراویح می خبره وکړه په دې کې ویل نه، مې په قرات خلف الامام می خبره وکړه په دې کې ویل نه. ما ورته کاغذ ور کو ته پس کول غواړي، د ما ته وي ز په تقلید کول غواړم. ما ورته تعالی خو درځم نور سره نه یو تقلید دې د کله چلو تقلید ولیکا دې کاغذ واغستو، دې په کاغذ کې سلی کې دجل ته ګورم، دوکې پراټ ته ګورم، دې په کاغذ کې ولیکل. ما ته وي مونږ اهل حدیث دا اولرو چې زمونږ د اهل حدیث په نسبت باندې قرآن او حدیث واجب الاتباع دي. مونږ دا اولرو چې قرآن او حدیث اتباع واجب ده. ما ورته مرګري دې کې کوئی اختلاف نشته، قرآن او حدیث واجب الاتباع دي، د قرآن او حدیث اتباع فرض ده. که څوک د دینه منکر دي مونږ کافر ورته وایو. مرګري چې په کوم څه بحث کول غواړي تقلید هغه تراشه دې هغه لنه راځي. ما ورته کاغذ راکا، کاغذ ته ما واغستو، ما ورته لاندې ولیکل ما ان شاء الله مونږ اهل سنت والجماعت دیوبندیان مونږ به دا ثابتو. ما ورته لاندې ولیکل ما ان شاء الله مونږ به دا ثابتو چې اهل حدیث په خپل دې داو کې دروغجن دي. مونږ به دا ثابتو چې په خپل دې داو کې د ما ته وینه ته ولیکي کنه چې تقلید واجب ده. نو ما ورته تقلید له ترازین نو په منځ لیکي تا قرآن حدیث موضوع ولیکل، ما ته تقلید ولیکل.
او نن محترم زه دا وایم زویم تر اوسه پوری تاسو په دفاعي پوزیشن اخته وای په تقلید مناظره وکاو پر بولیدین وکاو په بل وکاو په بل زم ها اقدامي پوزیشن تراشي زمونږ د دیوبندیانو سینې غټي دی الحمدلله تر اوسه پوری تاسو وګور تاسو وکته تاسو زې په زې باندې ازمیخ وکړو کم ځکه زمونږ پاکیده باندې حمله وشو موږ د مناظرې د پاره رالو کم ځکه زمونږ مسله چیلنج کړو موږ د مناظرې د پاره رالو زم ها دغه څه تاسو یو اقدام وکړي او بیا میدان تراولای ورته زمونږ داودار چې تاسو قرآن نم نور کړی د حدیثو نم نور کړی زمونږ داودار تاسو قرآن نه منکري او دا حدیث نه منکري تاسو به میدان ولګوي موږ نوجوانان احلاف له دعوت راکړي د قدرت تماشا وګورئ به ان شاء الله تاسو ر قدرت تماشا به وګورئ ان شاء الله موږ در تخایو قرآن کې مسائل شته قرآن نه عقاید ثابت دي دا انکار کوي د احادیثو نه مسائل ثابت دي دا انکار کوي د احادیثو نه عقاید ثابت دي دا انکار کوي د چا په وسوسو کې مرزي نن خو محترمو په مختلف نمونو باندې خلکو گمراه کړو زمونږ نوجوانان بل طرف ته واړول نن کله تبلیغی جماعت ته راغي خلاف را پاسا ير فضائل اعمال کې شرک دي ير شیخ الحدیث رحم الله مشرک دي نعوذ بالله نشه تبلیغی جماعت د عوامو تبلیغ نشته د تبلیغیانو دا کی د غلطه زم زمونږ د اکابرین دیوبند تبلیغ د پاره کم اصول وځ کړی دي کم عقاید نظریات دي الحمدلله زه پوره په چیلنج سره ویم زمون عقاید نظریات صحیح دي زه تبلیغی جماعت والا ته تاسو خپل مهنت جاری ساتئ که په کم ځکه تاسو پاکیده باندې حمله په کم ځکه تاسو پاکیده باندې گزاري ان شاء الله د مناظرې د پاره 40 غنټه مونږ حاضر یو ان شاء الله په خبر نه د 2 کالونو چیلنج راغی د عوامو تبلیغ نشته ماویل میدان ولګو تاریخ ټیم زستاره خوخینه مناظرې د پاره مونږ تیار یو دو درې روایت دي د کړي د تحریف مانوي کې په تبلیغانو پټ کې یره د پلان کې کتاب زمون الحمدلله کتابونه د شرکیاتو نم پاک دي د بدعاتو نم پاک دي خو هغه کتاب د شیخ رحم الله هغه مقبولیت ورکو مشرق مغرب تلاړه شمال جنوب تلاړه عرب عجم تلاړه تر هغه نو وس وزیر مقابله کتاب ولیکو ستا کتاب ستا کور کې نشته زما کتاب ستا کور کې پروت دی سوځي ونه سبکه محترم عرض مدا کو قرآن مجید دا الله رب العزت اخیری کتاب دی قرآن مجید باید چې ماوتا د در مل مستوب نن حق ادا کو دا قرآن هغه مل مده ک ماوتای د مل مستوب حق ادا کو کله چې سترګې پټ شي قبر ته ورکوس شو په دغه تور تیار کې بدا قرآن بیا می زبان ماوتا به ملمانه یو او دا قرآن محترم هغه مل مده بیا هغه کور بده چې دې بیا زما ستاره مل مستوب حق به ادا کوي قبر کې سوال جواب کې تور تیارو په دغه وحشت کې ماوتا یوازې نه پریدي دا قرآن هغه وفادار می زبان دی چې ان شاء الله تاسو جنت ته نه داخل کړي تر هغه وخت پورې ورانه نه جدا کیږي ان شاء الله ان شاء الله قرآن خپل بچو باندې قرآن ازدکو ٹھیک ده کنه ان شاء الله په خپل قرآن ازدکو او یوازې دا نه قرآن هم راواغستو جمعات کې الماری کې کوي خو دو یره قرآن پوهې شو مولوی صاحب پوهې شو ماشومان طالبان پوهې نه دغه قرآن یو نظام دی راغله دی نو دغه نظام د پاره چې کوم علما منډه وي کوم علما ر دې لپاره کار کوي ان شاء الله دا غوي ملا مضبوطه کو ټیک ده کنه ان شاء الله په هر میدان کې چې چرته علما ولاړ دي دا که سیاست میدان کې ولاړ دي دا که په هر میدان کې ولاړ دي د علما لمنه بني سو ټیک ده کنه ان شاء الله بهر زمونږ 2 سیډیانی ملاویږي یو د مناظرې او یو وسنوي چې دا کم په دې وخت کې لوی فتنه را پورته شو د امین الله په نوم باندې مونږ داغه عقاید یو حصہ کړی و د کتابونو نم سیډی ته خولې و چې د بعضی زګونو کې انبیا تر زنا نسبت کوي بعضی زګونو کې دی وای آدم علیه السلام نه چې کم معصیت صادر شوی دا د هرس او شهوت د وجنه صادر شوی د عائشه رضی الله عنها ته بیوقوفه ویل دا مستقل تفصیلی عقاید پروس کله مونږ یو کیسټ جاری کړو الویخ کم چې جدید کتابونه نن په مارکیټ کې ملاويږي 2 عقاید مونږ دا غره غونډ کړی دي 2 عقاید بیا د غیر مقلدین عقاید هم را غونډ کړی دي مناظرانه انداز کې ان شاء الله ټول لزان سره پښتو جبه کې دی وی سو ټیک ده کړ ان شاء الله الله رب العزت تیر عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا